د وطن د بربادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه د وطن د بربادۍ کیسه ما وکړه د ستړې زندګۍ کیسه ما وکړه او ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د قام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه سلامونه او مینه ټولو خویندورونو ته قدرمنو ازادي د خدای یو لوی نعمت دی په ازادۍ کې ژوند کول ژوند دی موږ نن ژوندي یو خو ژوند نه لرو څنګه چې ازادي د خدای نعمت دی دغسې د غلامۍ ژوند چې دی د خدای تعالی د طرف نه عذاب دی ځکه وایي چې د غلام سړي نکاح قبول نه ده د غلام سړي حج او عمره قبول نه ده او داسې نور شهیدی نه قبلیږي غلام دی ازادي من خو د ازادۍ نه ډېر مطلبونه اخلو نن سبا په دې نالوسته ټولنه کې ډېر دا فکر کوي چې ازادي دا ده چې څوک د کوره وځي او څه چې خوښه وي کوي دي موږ چې واړو اورېدل به مو یو پیسه سپینه کا او یوه سره کا او ګرځه غازي آباد دی ډېر تنې دا فکر کوي ډېر بیا دا کوي چې کور کې د هم څه خوښه وي په یوې کوټې کې د مور ناسته او په بل کې د پلار او په بل کې ته او په بل کې د خور هر سړی په موبایل کې اخته دی ازادي ده او ډېر خو بیا دا تنې وایي چې زما خوښه ده چې څنګه ګرځم لکه همسایه هېوادونو کې چې ډېر وویله چې زما ځان چې زار څه په کوم د چا پکې څه کار دی او ډېر بیا دا وایي توبه نعوذ بالله کفر ته وځي چې د خدای په دې کارو کې څه کار دی زه انسان پیدا کړم زه به کوم ډېر بیا دا وایي چې د مولا ګیرې پورې خاندي د ملا پګړۍ پورې خاندي حتی ان تر دې چې د نیکونو او د پلار په لباس پورې خاندي او وایي نن سبا ازادي ده ډېر بیا د دې فکر کوي ازادي ده حالانکه دا ازادي نه ده همدغه غلامي ده ازادي چې یو سړی ځان آزاد د اسلام په چوکاټ کې محسوس کی په خپل خاوره په خپل ملت باندې خپل اختیار ولري ازادي مونږ نمونه اورو بیلګې شته دی خو نن سبا زه داسې بیلګه نشم ویلی چې خدای زمونږ د افغانستان د نننی کوم نظام دی دغسې فکرونه خلک کوي لیکن زه په خپله وایم چې انشاءالله چې دا به آزاد وي خو ډار هم شته چې د همسایګانو د سوري لاندې کار کوي خدای دې وکړي چې دا زمونږ درواغ وي او زمونږ غلط فکر وي ازادي چې په خپله خاوره د غیرو مشورو ته کښېننې د غیرو لاس پکې ونه مانې د همسایګانو مشورې پکې ونه مانې د خپلې خاورې د سوکالۍ د آبادۍ د ګټو د ملي ګټو فیصلې په خپله وکړي کله چې ستا په خاوره باندې بل څوک تعرض کوي ته په هغې کې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره مشورې نه کوې خبرو ته نه کښېنې سمدستي ته وکړی شي چې په خپله فیصله او په خپله تصمیم ونیسې او د خپلې خاورې پوښتنه وکړې او ډېر 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 زیاتې بیلګې دي او هر سړی او یا هغه څوک چې ځان آزاد شمیري هغه د خپل خاورې او د خپل ولس غم د خپل ځان غم وشمیري او کله چې هغه دغه په خاورې باندې او دغه په ولس باندې تیری کیږي دا راپاڅي لکه د په اولاد باندې یا د په مور او پلار باندې یا د په کورنۍ باندې یا د پلار او د نیکه په هغه پول او پټي باندې چې څوک غصب کوي یا تیری کوي یا تنې اخلي دغسې سمدستي دی راپاڅي نو دی سړی چې کوم دی دی آزاد دی نن خو موږ ګورو نن په من کې غم دی هر سړی خپله ځان او هغه دننه دروازې ورته څه مه وایه وطن ویسه په کیسې کې نه دی یو بل ته تانې ورکوي څنګه وطن د خرڅ که نه یو بل ته تانې ورکوي پیغورونه ورکوي ازادي په ازادۍ کې ژوند کول
د ازادۍ ژوند دی تاسې باور وکړئ د یوې ورځې ژوند چې دی د 100 کالو د غلامۍ د ژوند نه 1000 واره بهتر دی. د غلامۍ ژوند لکه تا چې کومه یو ژوی یا پرنده په پنجرې کې یا په قفس کې ساتلی وي دغسې دی. او د ازادۍ ژوند لکه د باز ژوند چېرته د چې خوښه وي څه چې د خوښه وي کوي د اسلام په چوکاټ کې. عزیزانو راځئ چې آزاد اوسېږو او آزاد به هله اوسېږو چې کله موږ او تاسې یو بل ته غاړې ورکو، یو بل سره مینه وکړو، یو بل وزغمو. ګوره د صحابه کرامو په وخت کې یو به په یو فکر و بل به په بل فکر و، ټول په یو فکر نه و. نن په موږ کې غم دا دی چې ملا مفتي طالب بزرګ راپاڅي هغه غواړي چې ټول د ځان په څیر کړي. ټول په ځان په څیر چې کېدی خو دنیا ګل ګلزار وه نه کېږي. ته باید هر څوک وزغمي، ته باید سیاستدان وزغمي، ته باید تجار وزغمي، ته باید په بازار کې دغه ټول څومره هر رقم خلک چې دي دا ان تر دې چې ته به دا ډمبه ډومبه چې کوي او دا سندرې ورسره دا به هم زغمي د اصلاح کولو کوښښ به یې کوې. نظم مخکې چې ملګري هم خفه نه شي، خویندرونه هم خفه نه شي، وخت هم ستاسو ډېر ونیسم. د ازادۍ دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپلې خاورې دپاره او آزاد سړی په ازادۍ جنت ته تللی شي. ولې هغه به خپل د خدای پاک اوامر په ازادۍ کې پوره کړي وي. یو غلام سړی په موږ او تاسې د جمعو منځونه بند نه کړل، په جوماتونو کې تقریرونه بند نه کړل او داسې نور به څه نه وایم. تاسو احتجاج وکړه؟ نه. ولې؟ قضاوت په تاسو. السلام علیکم ورحمت الله.